أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. يهودو او نصرانیانو یو غلطه پروپیګنډه کوله. دا خبره به کوله چیر مونږ په دې پیغمبر باندې ایمان ځکه نه راوړو چې یعقوب علیه السلام مونږ ته دا وصیت کړی دی. یعقوب علیه السلام مونږ ته دا وصیت کړو چې د یهودیت او د نصرانیت نه علاوه بل مذهب چې دی دا به نه منئ، بل دین به نه منئ. نو یا خدا را چې یهودیانو به یهودیت یادو او نصرانیانو به نصرانیت یادو، یا با دوانو یو بل یادول. نو دی آیت مبارکه کې دغه پروپیګنډي جواب ورکړي. فرمایي چې آیا په هغه وخت کې تاسو وایئ په کوم وخت کې چې یعقوب علیه السلام اخرنی وخت راغی او مرګ یې رانږدې شو او خپل الواد ته وصیت کوو، نو په هغه وخت کې تاسو وایئ سو؟ تاسو په هغه وخت کې نه وایئ. په هغه وخت کې یعقوب علیه السلام خپل الواد ته څه ویلو؟ هغه وصیت خدا دی. په دې کې خو د یهودیت او د نصرانیت تذکره نشته دی، او دا تذکره داسې ده لکه فرض کړه نن سبا یو فرقه ووایي چیرې زموږ په باره کې نبی علیه السلام ویلي چې دا فرقه چې ده تاسو د دې سره په دې کې اوسېږئ. نو هغه فرقه چې کومه فرقه هغه 50 کاله مخکې جوړه شوې یا 100 کاله مخکې جوړه شوې 200 کاله مخکې جوړه شوې ده، او هغه دا دعوه کوي چې نبی علیه السلام دا ویلي چې په دې فرقه کې تاسو اوسېږئ، نو دا خبره به خامخا بې بنیاده بې بنیاده ځکه ده چې د نبی علیه السلام دا د 1400 کاله وشو. په هغه وخت کې خدا فرقې نه وي، نو څنګه د دې فرقې په باره کې پیشنګویي وکړله؟ دغه شانتي یهودیت چې دی د یعقوب علیه السلام په وخت کې یهودیت نه و. یهودیت خدا د یعقوب علیه السلام یو زوی و، یهودا، دغه نوم و یهودا. نو دغه دین د یعقوب علیه السلام دا وروسته دوی هغې له نوم د یهودیت ورکو. د یعقوب علیه السلام د دغه زوی په نوم سره دا ډېر وروسته چې دی نو د یعقوب علیه السلام نه وروستو، بلکې د موسی علیه السلام نه هم وروسته دا نوم چې دی دا رایج شوی دی. نو یو شی چې وروسته راوتی دی د هغې په باره کې مخکې څنګه یو کس وصیت کړی دی. او نصرانیت چې دی دا خو یعنی دا نبی علیہ السلام نا
1500 کاله مخکې راغلی دی او د دې نوم هم نصرانیت نه و لیکن کم خلق چې د عیسی علیه السلام صحیح پیروکارو مخلصین لکه څنګه چې د نبی علیه السلام صحابه کرامو د عیسی علیه السلام چې کوم ملګري وو هغه نصرانیانو هغوی د عیسی علیه السلام چې کله وی من انصاری الی الله زما سره به د دین په دې مرسته کې څوک مدد وکي نو دغه نصرانیان چې کوم د عیسی علیه السلام ملګري هغه وی مونږه نحن انصار الله مونږ د الله تعالی د دین مددګاران یو نو دغه نوم د وجنا دغه کسانو هغه اخلاص دای د وجنه دین د عیسی علیه السلام په نوم د نصرانیت سره مشهور شولو او دین د یعقوب علیه السلام وروسته د دوی د قومیت د وجنه هغه له نوم د يهودیت ورکړلو او د عیسی علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د دې ټولو دین خو دغه یو اسلام دین دی دین د ټولو یو د اسلام البته په شریعتونو کې فرق هغه راغلی دی نو فرمایي چې آیا ام کنتم شهدا آیا تاسو موجود وئ اذ پاو کې حضر یعقوب الموت چراغ یعقوب علیہ السلام ته مرگ یعنی یعقوب علیہ السلام مرگ رانږدې شو او هغه وصیت شروع کو از پاو کې قال چې وی لبنیه خپل الوات تا ما تعبدون من بعدی تاسو به د سې عبادت کوئی زمانه رستو قالو نو وی الوات د یعقوب علیہ السلام نعبد الهک مونږ بستا د معبود عبادت کو و اله آبائک او استاد پلارانو چې کم معبود دی او پلاران ستا ابراهیم علیہ السلام و اسماعیل او اسماعیل علیہ السلام و اسحاق او اسحاق علیہ السلام ستا او د دوی چې کم معبود دی الہ واحده چې هغه معبود یو دی او دیتا معبود یکتا دا نبی علیہ السلام نمخ کی با دیتا یکتا پرست ویلے کېدل یکتا پرست یو معبود والا دا نوم ګرځیدلو د دین اسلام نوم چې دی دیتا بیوی یکتا پرست فرمایي چې معبود یو ونحن له مسلمون او مونږه هغه ته غاړې خودون کیو مونږه غاړې خودی دا دغه الله تعالی ته